अस्सलाम वालेकुम ज़ैम बख्तुल्ला जान हसरत او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कोरोना वायरस په 13 घंटों کې په ملک کې 15 کسان نور وژلي دي. دې سره په ملک کې د کرونا وایرس له کبله تر اوسه پورې د ټولو شوو مړو شمیره 20,415 شوه. په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 9,08,570 شوه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د مسلم لیگ نن د پخوانی حکومت نه د پی ټی آی د حکومت کارکردګي ډیره ښه ده. په پی ټی آی کې د جهانگیر ترین ګروپ د جوړېدو نه پس د یو بل امخیال ګروپ د جوړېدو انکشاف شوی دی. وزیر اعظم عمران خان په ډي جي خان کې د ډاکوانو خلاف د اپریشن حکم ورکړی دی. وزیر خارجه شیخ رشید وی چې په سند کې د گورنر راج د لګولو خبرونه دروغ دي. د پی ټی آی د سند صدر ویلي دي که ټولې اپشنې ختم شي نو په سند کې به وزیر اعظم خپل آئینی اختیارات په استعمال کې راولي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی راوستو اعلان کړی دی. پخوانی وزیر داخله چودري نثار علي په پنجاب اسمبلی کې د خپل نشست حلف واخیسته. د سند حکومت د 13 کالو نه د زیات عمر د ځوانانو دپاره د واده لازمي کولو دپاره د قانون سازۍ فیصله کړې ده. اسرائیلي وزیر اعظم وی که حماس د جنگبندۍ خلاف ورزي وکړه نو موږ به ورته سبق وښیو. د ترکی صدر ویلي دي چې په دنیا کې د اسلام دشمنی د کینسر په شان لګیا ده خوريږي. افغان طالبانو ویلي دي چې امریکې ته اډې ورکول به ډېره لویه غلطي. د چین ساینسدانانو ویلي دي چې په راروان وخت کې برډ فلو د انسان دپاره لویه عالمي وبا ثابتېدی شي. په پیسل کې د شرکت دپاره د ویزو مسله حل شوه. پاکستانی کوه پیما په امریکا کې د لوړ غر سر ته د خطو اراده کړې ده. په 13 غنټو کې په ملک کې یو ځل بیا موسم خشک او ګرم و. او اوس د دې خبرونو تفصیل. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब। په 13 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 15 کسان نور وژلي دي.
دې سره په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د ټولو شوو مړو شمیره 20,415 ته ورسېده. د سرکاري اعداد و شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس یو کم 80,000 ټیسټونه شوي دي. دغه رنګې د دغه ټیسټونو په رڼا کې په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2,940 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 9,08,570 ته رسېدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 4,680 مریضان صحتیاب شوي دي. دغه رنګې په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس 8,20,843 مریضان صحتیاب شوي دي. ډي سي مردان د ضلع مردان په بعضې علاقو کې د کرونا وایرس په تیزۍ سره د خورېدو له وجې د تحصیل مردان، روستم، کاټلنګ او تحصیل تخبی په بعضې علاقو کې د 14 ورځو لپاره سمارټ لاک ډاون لګولی دی. د خلکو په تګ راتګ باندې مکمله پابندي لګولې شوې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د مسلم لیگ نن د پخواني حکومت نه د پی ټی آی د حکومت کارکردګي ډیره زیاته بهتره ده. د زیاته کړه چې د پی ټی آی حکومت د بدعنوانۍ د خاتمې لپاره تاریخي ګامونه اوچت کړي دي. بل اړخته په پی ټی آی کې د جهانګیر ترین د اهمخیال ګروپ د جوړېدو نه پس د یو بل اهمخیال ګروپ د جوړېدو انکشاف شوی دی. وایي چې په دې ګروپ کې د پارلیمنت 15 ارکان شامل دي. وزیر اعظم عمران خان په ډي جي خان کې د یو عام وګړي د لاسونو د کټ کېدو په سختۍ سره نوټس اخیستی دی او پولیس او رینجر ته د ډاکوانو خلاف د اپریشن حکم ورکړی دی. وزیر داخله شیخ رشید ویلي دي چې په سیند کې د گورنر راج د لګولو خبرونه دروغ دي. د زیاته کړې ده چې زما د کراچۍ دوره د امن او امان د جایزې اخیستو دپاره ده. د وی چې په دې موقع به زه د سیند د وزیر اعلی او د ډي جي رینجر سره هم ملاقاتونه کوم. د پی ټی آی د صوبه سیند صدر او د صوبایي اسمبلی ممبر خرم بشیر ویلي دي که ټولې اپشنې ختم شي نو وزیر اعظم به په سیند کې خپل آئینی اختیارات په استعمال کې راولي. د زیاته کړې ده چې د سیند د وزیر اعلی په فرمایش باندې لګولی شوی آی جی پی د امن او امان په قیام کې ناکام شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% اضافه اعلان وکړ. د وی چې په تیر سالانه بجټ کې مونږ د سرکاري ملازمینو د پاره هیڅ نو کړی. د زیاته کړه چې ما مناسب وګڼله چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 25% اضافه وکړو. د وزیر اعلی په دې حکم بعد د جون د اولنۍ نیټې نه عمل درآمد کولی شي. پخوانی وزیر داخله او د مسلم لیگ نون منحرف رکن چودري نثار علي په پنجاب اسمبلی کې د خپل نشست حلف واخیسته. بل اړخته د دې نه مخکې د پنجاب حکومت دا فیصله کړې وه چې په صوبایي اسمبلی کې به د چودري نثار علي د حلف اخیستو کې هیڅ قسم رکاوټ نه اچوي. د سیند حکومت د 13 کالو نه د زیات عمر د ځوانانو دپاره د واده لازم جوړولو دپاره د قانون سازۍ فیصله کړې ده. په دې لړ کې د صوبایي اسمبلی په سیکرټریاټ کې دستاویز جمع کړی شوی دی. د دې قانون د لاندې د 13 کالو نه د زیات عمر ځوانانو له د واده نه کولو په جرم کې به مور او پلار جرمانه کولی شي. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو خبرداری ورکړی دی که حماس د جنګ بندۍ خلاف ورزي وکړه نو د مخکې نه به زیاتې سختې حملې کولی شي. د ترکی صدر رجب طیب اردګان ویلي دي چې په دنیا کې د اسلام دشمنی د کینسر په شانتې په تیزۍ سره خوريږي. د زیاته کړې ده چې د دې مقصد دپاره امت مسلمه ته د اتفاق او اتحاد سخت ضرورت دی. د افغانستان طالبانو خبرداری ورکړی دی که امریکې ته اډې ورکړی شوې نو دا به د تاریخ د ټولو نه لویه غلطي او د خطې ګاونډي ملکونه به د دې هرګز اجازت ورنکړي. د چین ساینسدانانو خبرداری ورکړی دی چې برډ فلو پر روان وخت کې د پوره دنیا د انسانانو دپاره عالمي وبا ثابتېدی شي. کومه به چې د پوره دنیا د انسانانو دپاره ډیره مهلکه او خطرناکه وي. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د پیسل په ایونت کې د حصې اخیستو دپاره د لوبغاړو، آفیشل او د نورو اهمو خلکو د ویزو مسله حل شوه.
د ویزو په مسله باندې اهمه او تاریخي فیصله وشوه. د پاکستان ځوان کوهپیما اسد علي په امریکا کې د لوړ غر سر ته د خطو اراده کړې ده. دی به په دې غرض د جون په اولنۍ نیټه باندې د کراچۍ نه امریکې ته روانېږي. او اوس ګورو د موسم حال. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې موسم خشک او ګرم پاتې شو. د راروانو 24 غنټو دپاره د محکمه موسمیاتو د پیشنګویۍ مطابق په ملک کې د خشک او ګرم موسم امکان دی. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.